ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له امرالله صالح کوو. امرالله صالح وایي طالبان د دوحې په هوکړه کې خپلو ژمنو باندې عمل نه دی کړی. د دې ډلې د 5.5 زره خوشي شویو زندانیانو څخه 15 سلنه یې بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي. کورنیو چارو وزارت وایي چې د بېسودو ولسوالۍ د پیښې له امله د میدان وردګو ولایت امنیه قومندان العداد پیدایي دنده ځنډولې او نوموړی څارنوالۍ ته معرفي کړی. د امریکا جمهوري غوښتونکي سناتور لینزي ګراهام ویلي ټاکل شوې نه ده چې موږ په می میاشت کې له افغانستان څخه ووځو. موږ به هغه وخت له افغانستان څخه ووځو چې شرایط مناسب شي. طالبان فریب ورکوونکي دي، هغوی شرایط نه دي مراعات کړي. حسنا جلیل د ښځو چارو وزارت معینه وټاکل شوه. هغه له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د پلان او پالیسۍ معینه وه. منځ کې یو ښه خبر دا دی چې په شاهروز بند کې د اوبو زیرمه کول د راتلونکي کال حمل میاشت کې پیل کیږي. ولسمشرۍ ماڼۍ د هند د کورونا 500,000 ډوزه واکسین مرستې مننه کړې. میرزا کټوازی د ولسي جرګې لومړي مرستیال میرزا محمد کټوازی وایي چې اجمل احمدي د افغانستان بانک رئیس نه دی. هغه همداراز له ټولو حکومتي ادارو وغوښتل چې د نوموړي لاسلیک د اعتبار وړ نه دی او عمل دې نه ورباندې کوي. د هرات ولایت سلګونه اوسېدونکو له امنیتي ځواکونو او جمهوریت ملاتړ وکړ. د هرات اوسېدونکي چې د ماریب څلور لارې سره راټول شوي وو د جمهوریت او امنیتي ځواکونو پر ملاتړ شعارونه ورکړل. منظور پښتین وایي پر ټولو پښتنو د ظلم پر وړاندې د بغاوت غږ کړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر ټولو پښتنو غږ کړی دی چې باید سره یو موټی شي او د ظلم او زور په وړاندې ودرېږي. او وروستی خبر دا دی چې د ولسي جرګې غړي شاهد زاده ویلي په پروژو کې د فساد ستر لامل په خپله ولسي جرګه ده. هغه وایي چې تېره ورځ د ولسي جرګې د رئیس میررحمان رحماني له لوري میلمستیا جوړه شوې وه او د $2.5 په بدل کې د شین او سور کارت پورته کولو معامله پکې شوې. خو د ولسي جرګې مشر میررحمان رحماني ویلي شاهد زاده د خپلې خبرې ثبوت کړي. خو زه ثبوت لرم چې شاهد زاده 3 ځلې رشوت اخیستی. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په یو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.